د عرفات ورځ وه او ناوې خپله ډولۍ چې تاسې ګورئ راوړي او په خپل شاو یا په خپل شهید باندې غوړوي. درنو ملګرو، شهید سیدان د هغه بچی موږ سره ناست دی، د هغه زوی موږ سره ناست دی او دی به راته کیسه وکړي. تاسې چېرته وایئ چې دغه پیښه رامنځته شوه؟ زه خپله په کابل کې وم چې مسجد نه راووتم، په لاره کې وم نو یو تره زوی مې ټلیفون وکړ چې هغه دی ته کور ته زنګ ووهه چې په جومات کې چاودنه شوې ده او ورته معلومات وکړه. او ما چې موبایل راویسته ما چې کور ته زنګ ووهم چې څه حساب دی او مې دغسې چا زنګ وهلی چې جومات کې بم ولودی. ما ته یې زنګ ووهه چې هغه دی جومات لاندې دی خو هېڅ معلومات موږ ته نه کېږي. بیا مې وروسته واپس زنګ ووهم څه حساب دی چې بس شهیدان یې راویستو خو هغه هم پکې شهید شوی دی. بیا مې پوښتنه وکړه نور څوک دي؟ بس زما وړوکی ورور دی چې 8-9 کالو دی، هغه پوښتنه وکړه هغه هم زخمي و پکې. بیا نور معلومات وکړه نور څه حساب دی؟ بس وایي چې بس راښکله ټول شهیدان دي پکې. د پلار قبر چې کله ګورئ څه وایي ځان سره؟ څومره دردېږي؟ په دې لاره تېرېږي نه راتېرېږي؟ والا بس هره ورځ تېرېږم راتېرېږم خو نور دغه تېرېدو نه والا زړه م تېری درد زړه کې به دې سکون نه وي؟ والا سکون هم پکې څه شته دی څه شته هم نه دی، خو لکه خپل زړه م درد کوي په دغه لاره باندې هم داسې ډېر هغه نه شو کړی تګ راتګ نه شو کړی. سخته ده که نه؟ سخته ده. پلار شهید دی پروت دی څه نه شي ویلی او ډېره سخته او ته دردېږې ورته؟ دردېږو والا د اختر د روژې 15 نه تر اختر ته 3 ورځې پورې موږ باندې قیامت تېر شوی. ژړا او د هره ورځ داسې کور نشته چې ژړا پکې نه وي. الله دې زړه صبر درکړي. بس دا حق لار ده، الله دې زړه صبر درکړي.